تر همدې شعار لاندې په پراخه کچه د ولسونو ستر لاریون دا د لغمان ولایت اړوند د دولت شاه ولسوالۍ ده. دلته د پاکستان د پوځي رژیم د روانو وحشتونو پر وړاندې او د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه د ولسونو له لوري پراخ لاریون ترسره شو. دوی وایي که اجازه ورکړل شي په لومړۍ کرښه کې به د رد الظلم په نوم پیل شوي عملیاتو کې د خپلو نظامي ځواکونو سره اوږه په اوږه د پاکستاني ملیشو خلاف وجنګیږي. زموږ ملکي وګړي، ماشومان، زنانه او زموږ مختلف تاسیسات تاوان رسولی، یو د هغې علنا غندنه کوو، بل خپله د اسلامي اردو او د خپل اسلامي نظام حمایت اعلانوو او حمایت یې کوو، څنګ کې ولاړ یو، او بل د خپل سرحد ساتونکي مجاهدینو او د هغوی په څنګ کې حمایت او د هغو سره شانه بشانه ولاړ یو. دا پاکستان د ټرمپ د مرتد فوج د کافرانو غلام ده، د کافرانو سپی ده. انشاءالله موږ تل دې ځواب ورکړی ده، نن به هم ورکو، وروسته به هم ورکو، انشاءالله هېڅکله دا نه پرېږدو. موږ دلته په دې نیت راغونډ شوی یو چې انشاءالله صرف د جهاد دپاره، صرف د پاکستان سره جهاد دپاره، پاکستان سره جنګ دپاره، خپل وطن ساتنې دپاره، خپل ناموس، خپله دفاع، خپل ارزښتونو د خپل ځواکونو ملاتړ دپاره موږ دلته راغلی یو. لا اله الا الله محمد رسول الله. زموږ لاره یوه ده، زموږ حق لاره ده. پوه شئ. ځایي مسؤلین وایي دښمن په مخامخ جګړه کې خپل مورال له لاسه ورکړی، خو د جبران لپاره یې بېوزله افغانان خپله نښه ګرځولي او پر دوی ړندې بمبارۍ کوي. تقریبا د 15,000 پورې نفر په دغه لاریون کې راجمع شوي دي او د پاکستان هغه ظلمونه چې د افغان په خاوره باندې کېږي، په ماشومانو زنانو باندې تیری او برید کېږي، د هغې د غندنې په رابطه باندې دغه لاریون شوی دی. زمونږ سرحدي ځواکونه مورال برابر دی او هغه انشاءالله په قوت کې دي. د پاکستان مورال په ضعیف حالت کې دی. ډېر خلک یې پوځیان یې د تسلیمېدو په حال کې دي او یو څه تعداد تسلیم شوي دي. له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه نه یوازې دلته په دولت شاه ولسوالۍ کې بلکې د لغمان په مرکز مهترلام ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې دې ته ورته ستر ولسي لاریونونه راوتي وه. شاکر الله حسن، افغانستان ملي ټلویزیون، لغمان، دولت شاه ولسوالۍ.